أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناهوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. أمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. او پر هغه قوم باندې مو یو د شګو باران وراو، نو وګوره چې د هغو مجرمانو څه عاقبت شو. د الاعراف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان ومه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 206 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 85 آیات څخه اوري. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. او د مدین اوسیدونکو ته موږ د هغوی ورور شعیب ولیږه. هغه وویل ای زما قومه، د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته. تاسې ته ستاسې د رب څرګنده لارښوونه راغلې ده، نو تله او پیمانه پوره کوئ او د خلکو مالونه د تللو یعنی وزن کولو په وخت کې مه کموئ، او په ځمکه کې فساد مه راوړئ چې کله د هغې اصلاح شوې ده. په همدې کې ستاسې ښېګڼه ده که تاسې په رښتیا مؤمنان یاست. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. او د ژوند په هر لار باندې د شکاونې لپاره مکینئ چې خلک ویروي. مؤمنان د خدای له لارې نه منع کړئ او د سمې لارې د کږولو په هڅه کې مه اوسئ. هغه وخت در په زړه کړئ چې کله تاسې لږ شمېر وئ، بیا الله تاسې زیات کړئ. او په غړېدلو سترګو وګورئ چې په نړۍ کې فساد کوونکي په کوم سرنوشت اخته شوي دي. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. کله تاسې څخه یوه ډله په هغه هدایت باندې چې زه ورسره لېږل شوی یم ایمان راوړي او بله ایمان نه راوړي، نو له صبر سره سترګې په لاره اوسئ چې تر څو الله زموږ په منځ کې فیصله وکړي، او همغه تر هر چا ښه فیصله کوونکی دی. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. د هغه د قوم مشرانو چې د خپل تکبر په غرور کې اخته وو، هغه ته وویل چې ای شعیب، مونږ به تا او هغه خلک چې له تا سره ایمان راوړی دی له خپلې سیمې نه وباسو، او یا به بیرته زموږ ملت ته را اوښتونکي یاست. شعیب ځواب ورکړ آیا مونږ به په زور واړول شو که زموږ خوښه هم نه وي؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مونږ به په الله پورې دروغ تړونکي یو که بیرته ستاسې ملت ته درو ګرځو کله چې الله مونږ ته له هغه نه نجات را په برخه کړی دی. زمونږ لپاره خو هغه لوري ته ورګرځېدل اوس په هیڅ ډول امکان نه لري مګر دا چې زمونږ د رب الله همداسې خوښه شي. زمونږ د رب علم په هر څه پراخ چارپیر دی. پر همغه باندې مونږ اعتماد کړی دی. ای پروردګار زمونږ او زمونږ د قوم په منځ کې په حق فیصله وکړه او ته ډیر ښه فیصله کوونکی. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. د هغه د قوم مشرانو چې د هغه د خبرې لمنلو څخه انکار کړی وو په خپلو کې سره وویل که تاسې د شعیب پیروي قبوله کړه نو تباه بشئ. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. خو داسې پیښه شوه چې یو لړزونکی آفت یعنی زلزلې هغوی ونیول نو په خپلو کورونو کې په زنګنو ناست مړه پاتې شول. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. کوم خلکو چې شعیب دروغجن وګاڼه هغوی داسې له منځه لاړل چې څه به وایي هېڅکله په هغو کورونو کې نه وو اوسېدلي. هماغه د شعیب دروغ ګڼونکي په پای کې تباه شو. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. او شعیب علیه السلام په دې وینا کولو سره د هغو له سیمې څخه ووت چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغامونه تاسو ته ورسول او له تاسو سره د خواخوږۍ حق مې ادا کړ. اوس څنګه پر هغه قوم باندې افسوس وکړم چې د حق له منلو څخه انکار کوي. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هیڅکله داسې نه ده شوې چې مونږ کومې سیمې ته پیغمبر لېږلی وي او د هغې سیمې خلک مو مخکې په تنګلاسۍ او کړاوونو کې نه وي اخته کړي. په دې تدبیر چې ښایي هغوی په زارویو شي. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بیا مونږ د هغو بېوزلي په سوکالۍ بدله کړه تر دې پورې چې د هغو بڼه ورغېدله وده یې وکړه یعنې شمیر یې زیات شو او په دې وینا یې خوله پرانستله چې زمونږ په پلرونو نیکونو باندې هم ښې بدې ورځې راغلي دي. په پای کې مونږ هغوی په ناڅاپي توګه ونیول او هغوی خبر قدرې هم نه شول. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. که د سیمو خلکو ایمان راوړی وای او د تقوا کړنلاره یې غوره کړې وای نو موږ به پر هغو باندې د اسمان او ځمکې د برکتونو دروازې پرانیستې وای. خو هغو د دروغو نسبت وکړ نو موږ ځکه د هغې ناوړه ګټې په حساب کې هغوی ونیول چې هغو راغونډوله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. او آیا د سیمو خلک اوس له دینه بېغمه شوي دي چې زموږ عذاب به کله په ناڅاپي ډول د شپې له مخې چې هغوی ویده پراته وي ورباندې را نشي؟ صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.